نن سبا موږ څه ګورو؟ کله چې تاسو خپل فون ته وګورئ نو تاسو د خپل میسج وګورئ، د واتس اپ میسج وګورئ. څومره هم د سوشل میډیا اکاونټس دي، دې کې به تاسو څه ملاویږي؟ دروغ، فریب، دوکه، کنځل، بده خبره او اختلافات. او داسې اختلافات چې کم کې یو کس بل ته موقع هم نه درکوي چې هغه خپله خبره وکړي. چې یو کس تاسو ته لږ څه بد کړي دي نو هغې ته دومره موقع خو درکړئ چې هغه خپله خبره بیان کړي. هغې نه تپوس وکړئ چې تا داسې ولې ویلي دي، ستا څه مقصد و؟ او تاسو به ګورئ چې هغې سره څه نه څه جواب به لازمي وي، او که نه وي نو هغې سره لږ مرسته وکړئ. هغې سره خبره وکړئ، ورته سمه لار وښیئ. او زما خبرې یقین وکړئ چې خلک خبره اوري کله چې تاسو هغوی سره ښه پیښیږئ. او داسې معاملې کې دې خبرې له خپله ذمهواري پوهیږئ چې د بل کس ته هدایت ملاو شي. او تاسو به ګورئ چې انټرنیټ باندې خلک یو بل ته داسې خبرې کوي چې کوم هغوی د مخ باندې نشي کولی. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې تاسو خبر یې تاسو کې ټولو کې ښه څوک دی؟ نو مسلمانانو کې ټولو کې ښه او بهتره هغه دي چې کوم نورو ته زیان نه رسوي. هغوی د ژبو او د لاسونو شر نه نور خلک محفوظه وي. که تاسو یو ښه مسلمان یې نو ستاسو ژبه به کله هم داسې خبرې دپاره نه استعمالیږي چې کوم نورو ته تکلیف رسوي. که تاسو یو ښه مسلمان یې نو ستاسو د ژبه کله هم به د نورو ته دوکه ورکولو دپاره به نه استعمالیږي. او ستاسو لاسونه هم د بل چاته زیان رسول لپاره به نه استعمالیږي. نو یعنی ستاسو د لاسونو او ژبې شر نه هر څوک یې محفوظوي. نو یعنی د دې معنی دی چې خپل لاسونو سره چاته زیان رسول، نو دې کې د فزیکل ابیوزم راځي او د وربل ابیوزم. نو سوچ وکړئ چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه وختونو کې څه باندې خبره کوي؟ فزیکل او وربل ابیوز. سبحان الله. او دا خبرې مونږ نن سبا اورو چې خلک وایي دا زموږ حق دی چې ما سره ایموشنل ابیوز وشو، فزیکل ابیوز وشو او وربل ابیوز وشو. او زموږ رسول صلی الله علیه وسلم هغه وختونو کې دا خبرې کړې وې. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. او یو بل روایت کې راځي المسلم من سلم الناس من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې جانه د نور خلک محفوظه وي، هغې د لاسونو او د ژبې شر نه. ځان نه لږ تپوس وکړئ چې موږ دې خبرو باندې څومره عمل کوو.